یوه خبره دا کوم چې په دې باندې زه ښه پوهېږم. امام ابو داود رحمت الله تعالی علیه یو روایت را نقل کړی دی. حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ راوی دی. هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نیک ګمان پر یو چا کول دا عبادت دی. پر یو چا باندې د نیکو ګمان کول دا خپل یو عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پر نقل کړی. په دې پوهېږم زما پر تاسو باندې ګمان دا دی، زما نیت دا دی چې کوم کسانان دې دربار او خانقاه ته راځي دا د الله رب الجلال اولیاء دي، دا د الله پاک دوستان دي. او په دې هم پوهېږم چې دا د رب العالمین رحمت دی چې موږ ته بیا توفیق د دې راکړی چې خپل تر واسه موږ ستاسو سره خدمت کوو، ستاسو خدمت کوو. امام حسن بصری رحمت الله تعالی علیه فرمایي زه ارمان د دې لرم چې زه دنیا ولرم، جایداد ولرم، او د مال او د جایداد می د ذاکرینو او د مجاهدینو د داسې خلکو په لاره کې مصرفیږي چې هغه لله فی الله خلک وي، د الله تر رضا ما سوا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر محبت ما سوا بل هیڅ مطلب هم نه لري. امام حسن بصری صاحب د دې ارمان کوي. لکه زموږ مشایخ او اولیاء فرمایي دنیا ښه ده خو د دنیا محبت بد دی، د دنیا محبت بد دی. دا ووایه رب العالمین دنیا راکه چې په دنیا په سبب باندې زه ستا ته زما ته راضي شي، دنیا زه ستا په لار کې مصرف کم، ستا د رسول صلی الله علیه وسلم په محبت کې مصرف کم او د هغه په واسطه ته زما څخه راضي شي. داسې دنیا مه راکه رب العالمینه چې ته راڅه ناراضه شي. دنیا خپل په چوکاټ کې څه شی دی؟ یو لو ذریعه ده چې رب العالمین ته تا وصل کړي، خو کله چې ته پر دې لار مصرف کړي دغه دنیا د بد شی ده. هغه وخت چې ستا څخه یې ځای ورکړي، ستا چې د مصرفولو ځای ورکړي. زه وایم لله الحمد د رب العالمین څخه په کروڑونو شکر گزاري ادا کوو چې لله الحمد چې د داسې خلکو سره زموږ ناسته ولاړه ده چې نه د نامه وژدي نه د شهرت وژدي، صرف د رب العالمین د محبت وژدي، خالص د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې وژدي، خالص یې ناسته ولاړه زموږ سره د رب العالمین پر ذکر او پر اذکارو ده. نه په دې خاطر را سره شناخت دی چې دا پلانکی سړی دا کمال لري او دا کمال لري، خالص یې دا نیت دی چې د رب العالمین ذکر کوم او د رب العالمین د اولیاء او محبت کوم د دې دپاره چې الله رب الجلال را سره راضي شي. دا ډېر د سعادت ځای دی، د نیکبختۍ ځای دی. تاسې هم خلک په زړه کې خوشحاله واوسېږئ. دغه حالت د رب العالمین بندګان ډېر دي. په دې ټولو بندګانو کې چې ستا په زړه کې دا در اچولي دي چې راسه ذکر وکړه، راسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت وکړه، راسه د اولیاءو سره ناسته ولاړه وکړه. دا هم د لوی رب العالمین رحمت دی، د دې شکر ګزاري به هم کوې. رب العالمین چې ته خپل په عبادت باندې او خپل عبادت کې ستا شوق پیدا کړی دی او د خپل هغه نازنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت کې ستا سترګې رانغښتې دي، دا هم د رب العالمین لوی فضل او لوی رحمت دی. تاسې به هم د رب العالمین شکر گزاري ادا کوئ. زه وایم چې کوم کسانان خانقاه او دربار ته ځي په دې کې بل نیت ځایېږي نه. دا نیت په خانقاه او دربار کې نه ځایېږي چې والا زه به خانقاه او دربار ته ځم زه به مشهوره سم. دا نیت په خانقاه او دربار کې نه ځایېږي زه به دربار ته ولاړ سم او دونه روپۍ به پیدا کړم. نه، روپۍ لا ستا څه مصرفېږي، د موټرګاډ تیل مصرفېږي. کله چې د خپلو مشایخو او اولیاءو سره ناسته ولاړه کوې، تحفه ورکوې، دا مصرفېږي، وخت یې مصرفېږي، بدخوابي مصرفېږي. دا ټول هغه شیان دي چې ستا څه مصرف راځي. په دې کې دنیا ګټنګه تا ته نه راځي، خو بیا هم چې دا دومره شان دي د رب العالمین په لار کې روان دي، ستا لپاره د ډېر نیکبختۍ ځای دی. د رب العالمین شکر به ادا کوې. ای پروردګاره بندګان دي ډېر دي چې زما فکر دې ستا ذکر ته اړولی دی، چې زما فکر دې ستا د رسول صلی الله علیه وسلم محبت ته اړولی دی.
دا لوی نعمت دی که په انسان کې محبت نه وي که په انسان کې د محبت دا ماده او دا رشته نه وي هغه انسان هیڅکله د جنت دید نشي کولی هغه انسان هیڅکله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات نشي کولی انسان ته ولې انسان وایي انسان د انس جوړ دی انسان باید د رب العالمین سره محبت ولري انسان باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ولري ورځ تر بلې باید ته د رب العالمین حضور ته لا متوجه کېږي او لا به مناجات قوي کېږي تاسې د صحابو حالات وګورئ صحابه سره کم مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره درلوده صحابه سره کم وه سیرت مې بله ورځ کتی د حضرت بلال حبشي د دې واقعه سیرت لیکلې ده بلال حبشي څوک و دا یو مریی و په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عاشق مریی و د رنګه تک تور خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل ټول ژوند خواږه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان کړي وو او د هغه سره محبت وو د هغه سره اخلاص یو وخت داسې زمانه راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه تشریف یووی او عقوباته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو بلال چې به کله راغی رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته بیا وکتل او خالی منبر ته بیا وکتل پر بلال باندې دا حالت ډیر بعید تمام سو او ډیر ورته غمجن سو بلال حبشي د مدینې طیبې څخه زاده الله شرفا سفر شروع روان سو خواته بلال حبشي تللی دی وختونه پکې تیر سوي دي ما بیان کی بلال حبشي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته به داسې دیغومه لکه یخ اوبو ته چې انسان تږي شوق مې د درېدلی دی چې څه وخت به هغه څوک ووینم چې د هغه سترګې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لګېدلي دا د حضرت بلال حبشي مینه ده په خوب کې عبدالله ابن مسعود صحابي یو وارې په خوب ولیدی بل صحابي په خوب ولیدی آخر کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدی هغه ورته ګیله کوي یا بلال ولې مدینې طیبې ته نه راځې بلال سهار مدینې طیبې ته را روان سو خلکو چې بلال صاحب ولیدی کوچنیانو نارې کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ژوندی سوی متصل په بلال پسې خلک را روان دي بلال مدینې طیبې ته راغی زاده الله شرفا بلال صاحب ودرېدی حضرت حسن صاحب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لسی دی د حضرت علی کرم الله وجهه زوی دی او حضرت حسین صاحب دا ورته ودرېدی ای بلال اذان وکړه اذان وکړه چې هغه وخت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ او د مدینې طیبې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات مې را په یاد شي بلال صاحب عذر ورته کوي زه اذان نسم کولی په ما کې طاقت د دې نسته عذر د دې ورته کوي چې زما ته ژړل کېږي زه چې منبر ته وګورم مدینې طیبې ته وګورم مسجد نبوي ته وګورم چې محبوب نه ښکاري صلی الله علیه وسلم زه طاقت د دې نه لرم چې اذان وکړم حضرت حسن صاحب او حضرت حسین صاحب دا ورته وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لسیان یو او تا ته زارۍ کوو یو وارې اذان راته وکړه بلال حبشي چې منبر ته پورته سو اذان یې را شروع کړي دغه مینه د صحابو ده چې کله اشهد ان محمد رسول الله ته رسیږي صلی الله علیه وسلم پر نامه باندې بس اختیار یې ټول د واقعو ته ځای پر ځای راغوځار او د بېهوشۍ حالات ور باندې راغی بیا چې کله صحابه ورغلی بلال صاحب یې راواخیستی ګرېوان یې په اوښکو لوند دی بیا یې خلکو ته دا عرض وکړی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته بیا اذان نسم کولی زه د اذان طاقت نه لرم دومره یې دا مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر وه شیخ الاسلام علامه ابلیس سمرقندی تنبیه الغافلین کې 8مه صفحه کې دا روایت را نقل کړی امام ترمذی هم را نقل کړی رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه ابلیس سمرقندی صاحب وایي راوی روایت کې ورالم مدینې طیبې ته ومې کتل چې پر یو کس باندې خلک راټول وي ومې کته دا څوک دی چا راته وویل چې دا خو د محبوب صلی الله علیه وسلم صحابي دی
ابو هريره صاحب دی ابو هريره صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي دی چې ذخیره د حدیث وګوري ډیر حدیث په د پسترګو داسې چې د روایت کړي ټوله زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې تیر کړي و یو وخت ځان واقعا پیشي ابو هريره صاحب وايي خلک بس ما پر بغل جریدل او دا شبي ما مغزي ته راوړه چې بلال دا خو ابو هريره صاحب خو پیرانانو نیولې دی وای زه به پیرانانو نه وم نیولې د لوږې به بیا صد سوی وم دا دومره لوږه مې پر ځان وړل خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس مې نه دی پرېښی نو ځکه مې روایت ډېر رانقل کړي دي راوي وایي ومې کتل چې خلک راټول دي ما دا څوک دی دوی ول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی ابو هريره صاحب دی بیا ورته راغله ما ورته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث راته ووایه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې اورېدلی ابو هريره صاحب چې حدیث را شروع کړي دا یو چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه ته راورسېدی بس لو چغه ځینې اوس ځای پر ځای بېهوش راواوښت بیا څه وخت وروسته بیا سم سو پر مخ باندې لاس تېر کړي څه وخت وروسته بیا راپورته سو بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه ته راورسېدی بیا بېهوشي باندې راغلی درې واره پر سید جناب هريره رضی الله تعالی عنہ باندې بېهوشي راغلی خالص د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې خالص د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې صحابه و مینه وه صحابه دغه مینې دغه ځای ته ورسول چې د یوه صحابي مرتبې ته د دنیا ټول اولیا نشي رسېدلی چې یپلی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې لګېدلې دي د هغه مرتبې ته بیا د دنیا ټول اولیا نشي رسېدلی عبدالله ابن مسعود صاحب دا رئیس الفقها دی زموږ مذهب مهذب د ده پر اقوالو بنا دی خورا لوړ مناقب لري عبدالله ابن مسعود صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه ده اته کاله یا اوه کاله یو څوک ورسره تېري دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم نشي اخیستلی بس کاله محبوب زما محبوب داسې فرمایلی صلی الله علیه وسلم یو وخت چا دا واقعه نقل کول چې عبدالله ابن مسعود صاحب غیر اختیاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ځینې واخیستل شو او دا سترګې راسرې سوې اوښکې راتوی سوې مخ یې سور سو باره په آخر کې دا وویل که به چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول کړی نو ده ته دې نسبت وشي او که به درواغ ما ته دې نسبت وشي دا د صحابو مینه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سیرت حلبیه لیکلي دي غزاوی ډیرې وسوې په یو غزا کې د خالد بن ولید او حضرت عبیدة بن الجراح دا سره په یو غزا په یو سریه کې تللي دي بیا په هغه سریه کې کفار تقریبا 600 کسان او یا 6,000 کسان میدان ته راووتل صحابه 15 کسه عبدالخالد بن ولید صاحب راوایستل د 6,000 کسانو مقابله په 15 کسو وکړه څه کسان صحابه یې ژوندي ځینې ګیر کړه څه کسان شهیدان سول پر لار روان دی چا ورته وویله چې دا دومره غټه مقابله دې وکړه کفارو ته دې شکست ورکوي پرېږده هغه بندیان پر صحابه پرېږده دوی ته دې دومره شکست ورکړی دی خالد بن ولید صاحب رنګ واوښتی اوښکې راتوی سوې پام دا به په ورځ د حشرګاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ګریوان ګیر کړي چې زما په صحابو دې څه وکړه زه یو صحابي پر ټولو کفارو نه ورکوم زه به په ورځ د حشرګاه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې څه جواب وایم د صحابو مینه دا رقم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا مینه په چیش باندې زیاته وه صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته راتلل د هغه مجلس ته راتلل د هغه صحبت ته راتلل دا یو اساسي او بنیادي اصل یې څه شی و خالص د الله محبت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار او خانقاه کې نه روپۍ ویشل کېدلې نه نوم و شهرت و پیغورونه او پسخندونه لا اضافه په صحابه ورکېدله خو بیا هم پر هغه سربیره صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته راتلل صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه کول او صحابه داسې مرتبو ته ورسېدل چې نن د دنیا ټول اولیاء د هغه ځای مرتبې ته نشي رسېدلی وجه څه وه وجه دا و چې الحب فی الله بغض فی الله منع فی الله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مصداق
د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته هغه کسانان راتلل چې د دنیا وږي نه وه، د نام او د شهرت وږي نه وه، د کمال وږي نه وه، خالص د خپل ځان د اصلاح وږي وه او د خپل ځان د کمال وږي وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت وږي وه. ځکه دې مرتبې ته هم الله ورسول. زه چې تاسې ته وایم دا زموږ ستاسې د خوشحالۍ ځای دی، په دې باندې باید موږ تاسې اظهار وکړو، تحدث بنعمت الله وکړو، باید دا ووایو چې لله الحمد چې زما په زړه کې الله رب الجلال خپل د ذکر مینه ایښې ده، لله الحمد چې زما په زړه کې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ایښې ده، د رب العالمین نه راضي یم چې زما په زړه کې د خپلو اولیاو مینه ایښې ده. خلک د یو چا سره د دنیا په خاطر شناخت کوي، د شهرت په خاطر شناخت کوي، د تربورګروۍ په خاطر شناخت کوي. زه د یو چا سره شناخت کوم، نه دنیا ده، نه پنډل دی، نه شهرت دی، نه کمال دی، خالص د رب العالمین رضا ده. خالص دا وایم چې دا سړی د رب العالمین دوست دی، زه محبت کوم. دا سړی د رب العالمین دوست دی، زه په مال، په عیال، په جایداد ورته ولاړ یم. که مې سر غواړي، که مې مال غواړي، که مې جایداد غواړي، دا مې د الله په خاطر تر قربان دي. په دې باندې شکرګزاري ادا کړئ، دا ووایه الحمدلله. د رب العالمین نه په بار بار راځي چې زموږ په زړو کې الله رب الجلال د خپلو اولیاو محبت وشي. د اولیاو محبت دا د سرو زرو حیثیت لري. د اولیاو محبت دا د ایمان کمالداري ده. د اولیاو بغض، د اولیاو دشمنی دا د بدبختی سبب دی، دا د بدبختی ریښې دي. که تا په زمانه کې یو کس ولیدی او پر اولیاو باندې ردونه کول، موسوعة اليوسفیه د ولی الله حکایت را نقل کړي. حقائق عن التصوف د شیخ الاسلام مولانا عبدالقادر عیسی دیاب کتاب دی. ډېر ښه کتابونه یې لیکلي دي شیخ الاسلام مولانا عبدالقادر عیسی دیاب، جید عالم دی، میزان العدل یې لیکلی دی، په ښه کمال یې لیکلی دی. حقائق عن التصوف کې هم دغه ځای شته. یو عالم لیکي زما د کراتو براتو د نسلو څخه مې دا تجربه ده، کم چا چې پر اولیاو ردونه کړي دي هغه د الله رب الجلال په عذاب اخته کړی. کم چا چې پر اولیاو ردونه کړي هغه د الله پاک د دنیا ته بې ایمانه بیولی. کم چا چې د اولیاو محبت کړی، کم چا چې د اولیاو صحبت کړی، کم چا چې د اولیاو سره ناسته کړي، هغه کې رب العالمین د کمال نښې ښکاره کړي دي. عمومي مثالو کې خلک پیرانو پیر صاحب په مثال کې پیشي. پیرانو پیر صاحب هغه کس چې د اولیاو محبت یې صرف د الله په خاطر کوي. رب العالمین هغه مرتبه ورکړه چې پیرانو پیر یې بولي، غوث الاعظم یې بولي، غوث الثقلین یې بولي. داسې مرتبه دا په چی شي باندې ورسېدی؟ دا د اولیاو په محبت، د اولیاو په صحبت، د اولیاو سره په ناسته او خالص دا ناسته یې داسې کړې وه چې لله فی الله. د اولیاو محبت ته ورته خالص په دې خاطر باندې چې رب العالمین په دې خاطر ورته چې ته راته راضي شي. د علماو ناسته ته ورته په دې خاطر چې رب العالمین ستا رضا او ستا د رسول صلی الله علیه وسلم متابعت او د هغه مینه په ما کې راشي. رب العالمین دومره لوړې مرتبې او دومره لوړ کمال ورکړي. زه وایم په دې آخره زمانه کې بیا د مشکلاتو په دور کې ستاسې دومره مینه د ذکر سره، ستاسې دومره مینه د خانقاه او د دربار سره، ستاسې دومره مینه د اولیاو سره چې بل هیڅ مطلب نه وي، نه دنیایي شهرت وي، نه دنیایي کمال وي. خلک اضافه ردونه لا هم در باندې کوي، لا بیا هم ستا د دربار سره دومره مینه ده. دا دې د ایمان نښه ده. لاړ څه په کلي و علاقه کې یو ملا صاحب تر لاس ګیر کړه، خپل د کلي امام تر لاس ګیر که ورته ووایه ملا صاحب زه د یو چا سره محبت لرم، خالص په دې خاطر محبت ورسره لرم چې هغه سړی ډېر ذاکر دی، د الله رب الجلال ولی الله او دوست دی. زما دا فکر او دا عقل دا راته وایي چې دا سړی د الله رب الجلال دوست دی او د دې سړي ورکړه راکړه ناسته ولاړه دا ټول د رب العالمین په خاطر دی. هیڅ چا سره بد او دا نه لري. زه د دغه سړي سره محبت کوم، زه د دغه سړي په خاطر باندې خپل مال، خپل جایداد د دې ټولو اختیار ورکوم. ای ملا صاحب دا کار زه صحیح کوم که غلط کوم؟
ملا صاحب دا خبره پر حدیثو را عرض کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو پر ذخیره به را عرض کی دستی به شاهد ورته راپورته سي د امام ابي داود رحمت الله تعالی علیه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الحب فی الله والبغض فی الله والمن فی الله فقد استكمل الايمان. ملا صاحب فتوا درکړي چې دا د کمال ایمان نښه ده. پتا کې ایمان ډیر دی، پتا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ډیره ده، پتا کې د رب العالمین د قهر او د دبدبې څخه وهم ډیر دی چې هر چا څه پوښتنه وکړي بالفرض و تقدیر پوښتنه مه کوه، خپل په ځای کې پرېږده، فکر وکړه رب العالمین نه بانکي شخصیت سره زما محبت دی. مال و جایداد نه لري، نوم و نشان نه لري، خلک د ذکر په خاطر ردونه اضافه ور باندې کوي، خلک یې په کافر او په بدعتي اضافه تعبیروي، خو زما ستا په خاطر ورسره محبت دی، زما ستا د رسول صلی الله علیه وسلم په خاطر ورسره محبت دی. زه په دې سړي کې الهي نښې وینم، د رب العالمین د وهم نښې وینم چې د رب العالمین څه بیریږي او د رب العالمین قوضا ته راضي دی. ستا عقل به دا فتوا درکړي، ستا عقل به دا فیصله وکړي چې دا محبت دې کمال ته رسوي. دا هغه محبت دی چې په تا کې د ایمان نقش زیاتوي او په تا څخه هغه سړی جوړوي چې په ورځ د حشرګاه به په سپین مخ د حشرګاه میدان ته حاضرېږي. زه وایم خاتمه چې موږ تاسې باندې مرګ راځي، وفات راځي، دا مستوره ده چې څوک به ایمان تېروي، څوک به نه تېروي، خو قرائن و دلائل و براهین دا معلومیږي. رب العالمین کم کسانان چې امام احمد بن حنبل صاحب ته چا پوښتنه وکړه ته په دې څه پوهېږې چې عبادت کوې څه په پوهېږې چې قبلېږي؟ هغه ورته وایي دغه مې د قبولیت علامه ده چې دا توفیق رب العالمین را کړی دی. امام غزالی صاحب رحمت الله تعالی علیه احیاء علوم الدین کې لیکي چې کم کار الله رب الجلال یو بنده ته د خیر اراده وکړي، بیا د خیر اسباب ور برابر کړي، د خیر اسباب ور برابر کړي، رب العالمین پر هغه تر لارې باندې توفیق درکړي. اوس که زه داسې کسانو ته ووایم د دغه ځای څخه 5 دقیقې پر پښو مزل نشي کولی، خو د ذکر په خاطر، د یو ولی الله د صحبت په خاطر، د یو ولی الله د ناستې په خاطر باندې او د دې برادرۍ د مینې په خاطر باندې یو سړی ساره روان شوی اوس ماښام دربار ته راورسېږي، هېڅ مطلب هم نه لري. خالص دا مطلب چې زم په دربار شریف کې ذکر کوم، د الله یاد کوم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایم او د رب العالمین ذکر کوم او د اولیاء او صحبت کوم. څومره د نیکبختۍ ځای دی. الله رب الجلال مو جوړ روغ وساتم. نیت او قسم هم دا نه و چې تقریر وکړم، خالص په دې باندې مو پوه کړم چې دغه حالت چې اوس موږ تاسې لرو فقرات بعد مرات په لکونو وارونه به د رب العالمین څخه راضي واوسېږئ چې الله رب الجلال لله الحمد چې زما په زړه کې ستا محبت وشي، لله الحمد چې ستا د رسول صلی الله علیه وسلم مینه دې راته شي، لله الحمد چې الله رب الجلال چې زه دې داسې جوړ کړی یم چې مسلمان ته ښه ورسي زه په خوشحاله یم، او که مسلمان او دین او اسلام ته تاوان ورسېږي زما زړه په خوښېږي. دا ستا د ایمان نښې دي. الله رب الجلال مو جوړ روغ وساتم. سبا شپه به انشاءالله العزیز اجاغه دویم دلی وي، سبا شپه بیا موږ تاسو ته ذکر لرو، اذکار لرو. الله رب الجلال مو جوړ روغ وسات. اللهم هل بلغت وما علی البلاغ المبین. د طریقې عالیه نه کشف